اعتکاف درې قسمه دی، یو واجب دی او یو نفل دی او یو سنت مؤکد دی. واجب اعتکاف هغه دی چې انسان منښت وکړي چې زه به که دا فلانې کار مې وشو یا هسې په ما باندې د الله دپاره دومره ورځې چې څونه وکولې، که یوه ورځ ښي که لس ښي که شل ښي، زه به اعتکاف کومه. نو دې سره بیا روجې هم نیسي او اعتکاف دې څو ورځې چې د نیت کړي بس هغه دې کولی شي. واجب اعتکاف کې دې دا نیت کولی شي د مخکې نه چې زه به الله دپاره په ما باندې منښته ده، نظر دی، نیاز دی، دومره ورځې اعتکاف به کومه، خو منځ کې به د بیمار پوښتنې لمزمه، که جنازه راغله نو اب هم پکې کومه. واجب اعتکاف کې دا نیت کولی شي. صحیح دی. دویم نمبر نفل اعتکاف دی چې کله ته مسجد ته راځي زړه کې دې راوستل چې یاره زه د اعتکاف په نیت باندې مسجد ته ځمه، یو منټ هم کېږي یو ګنټه هم کېږي او ورځ هم کېږي، هم هېڅ هم څه مشکلات نشته. چې کله ته وتې بس ختم شو. مسجد ته هسې هم سړی راځي نو چې کله مکروه وخت ني 2 رکعاته نفل او د تحیت المسجد او د اعتکاف نیت پکار دی. دریم نمبر سنت مؤکد اعتکاف دی چې کوم په رمضان کې هر کال اخیرنې 10 ورځې یا 9 ورځې څونه پوره شوي، شلمې نه بعد کم کېږي، شلمې ورځ په مازدیګر باندې. نو دا سنت اعتکاف دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې منورې ته چې تشریف یوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نو عام طور سره عامو کالونو کې نبی علیہ السلام اعتکاف کړی دی. د یو کال نیم نه علاوه هر کال به نبی علیہ السلام اعتکاف کول. چې په کوم کال وفات کېږي نو په هغه کال باندې نبی علیہ السلام 20 ورځې اعتکاف ته ناست. نور سنت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل هغه 10 ورځې دی. نبی علیہ السلام چې وفات شو د هغې نه وروسته د نبی علیہ السلام بیبیانو اعتکاف کړی. نو دا سنت اعتکاف به سړي په مسجد کې کوي. کوم ځای به کوي؟ مسجد کې. او زنانه به خپل کور کې کوي. څه به کوي؟ خپل کور کې. د زنانه دپاره خپل کور هغه بهتر دی او د هغې د کور مسجد د دې دپاره مسجد دی. زمونږ د احناف او د فقهاو په نسبت باندې د زنانه دپاره په مسجد کې اعتکاف مکروه تحریمي دی. څه شی دی؟ مکروه، حرام ته نږدې دی، ناروا ده او ګناه ده. او خاص کر بیا په دې فتنې په دور کې خو به زنانه بالکل مسجد کې اعتکاف نه کوي. د هغې وجه دا ده، ام حمید رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغه، وایي چې زما دا خوښه ده چې زه هم تاسو سره مسجد نبوي کې لمونځ کومه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل، وی ام حمید ستا خو نیت ښه دی، خو داسې نه ده، ستا دپاره په کور کې د کور په کمره کې دننه په یو ګوټ کې لمونځ کول دا په کمره کې د لمونځ کول نه بهتر دی. او په کمره کې ستا دپاره لمونځ کول د کور په صحن او په انګړ کې د هغې د لمونځ کول نه ستا دپاره بهتر دی. او په کور کې لمونځ کول ستا دپاره د محله کې د مسجد نه په هغې کې لمونځ کول نه بهتر دی. او چې د محلې په مسجد کې ته لمونځ وکړي او دا تا لپاره دې نه ډېر بهتر دی چې ته زما مسجد نبوي کې لمونځ وکړې. همدا وجه وه چې ام حمید رضی الله تعالی عنها باره کې زنانه ده، علما لیکي چې دوی بیا په کور کې په کمره کې دننه یو ګوټ ته په تیاره کې ځان دپاره د عبادت ځای چونترا مسله برابره کا او تر وفاته پورې هغې کې لمونځ کړی دی. نو د زنانو دپاره داسې نور روایت کې راځي په خپل کور کې لمونځو دا د مسجد نبوي د لمونځ نه بهتر دی. خیال دی. ولې د زنانو په راتګ کې هغې دپاره فتنه ده، خاص کر په دې دور کې انتظامات نشته. نو زنانه دپاره دا دوکه به نه خوري چې زنانه به مسجد ته راځي، نه، دا په خپل کور کې ځان له د اعتکاف یو ځای مختص کړي، ووایي چې دې کمره دا زما دپاره اعتکاف ځای شو، یا برنډه کې بهر سین کې ځان له څادر راتو کې دغه هغه ځای نه به بیا زنانه او سړی به د مسجد نه بغیر د شرعي او طبعي ضرورت نه نوځي. په هغه ځای کې دننه په کمره کې زنانه دننه ناسته د کور کار کولی شي، سبزي کټ کولی شي، کټوې کولی شي، هغې نه به بهر نوځي او هغې ته دلته خلک روړي وله به کټکۍ کار دی ورسره کولی شي، ماشوم که لارولی شي، هر څه کولی شي. او سړی به دغه ځای نه نوځي. سړي دپاره دا کومه احاطه چې ده چې کوم ځای کې سجده لګي دا مسجد دی. یو مسجد عرفي مسجد دی، یو شرعي مسجد دی. نو عرف کې خو زمونږ دی ټولې چاردیوالۍ ته مسجد وایي، خو شرعي مسجد هغه دی چې کوم ځای باندې سجده لګي. نو دغه صحن نه دی، صحن د اودسونو ځای پکې نه راځي، زما کمره پکې نه راځي، نو هغه ستاسو دپاره مسجد نه دی. نو د شرعي ضرورت نه بغیر به د اعتکاف نه هغه ځای ته نوځئ.
که کوم کس روټۍ وخوړه او د لاس انځلو دپاره د اودسونو ځای ته لاړه د دې اعتکاف مات شو خبره پوه شوې لاس انځلو دپاره به ځان سره د لوښي او د اوبو انتظام وکړي خپل هغې کینځي لاس انځلو کې چلمچي وغیره ځان سره ترتیب برابر کړي که لاس انځلو دپاره که د چا اودس و او دوباره اودس له هلته لاړه دویم ځل اودس وکړو اوم اعتکاف څه شو مات شو ښه نو داسې به نه کوئ او په سنت اعتکاف کې نیت هم صحیح نه دی ښه ځینې مفتیان نه ما اورېدلي په دې علاقه کې مو او ځینې کتابونو هم لیکلي دي په کتابونو والا خطا شوي دي ښه چې کوم کتابونو دا مسله لیکلې اردو والا دا خطا شوي دي سنت اعتکاف کې که چا دا نیت وکړو چې زه به پکې جنازم کوم یا د بیمار تپوس به م کوم یا یو بل کار له او دې لاړ اعتکاف نفل شو اعتکاف څه شو په نفل په سنت اعتکاف کې نیت نه دی درسته دا ځینې علما خطا شوي دي د عربي کتابونو نه په عبارت کې خطا شوي او ډېر لوی لوی مولیان خطا شوي دي په دې کې په خبره پوهېږي که نومونه مو درته واخیستل د هغه مدرسو حریان به شي د عربي عبارات کتابونو داسې نه دي هغه اعتکاف نیت په واجب اعتکاف کې د وتو راوتو نیت درست دی استثناء او سنت کې درست چا چې سنت اعتکاف کې دا نیت وکړو ووتو اعتکاف یې په نفل باندې بدل شو او ختم شو نو زنانو دپاره خپل هغه کور کې هغه ځای به دې لپاره مسجد دی هلته د اعتکاف کوي باقي دلته زما مسجد کې چې کوم ملګري ناست دي نو مهرباني وکړئ دا ما ته پرون هم شکایت ګورې راغلی نو دلته کې دا د ګپ شپ ځای نه دی دا مسجد دا د عباداتو ځای دی کوم ملګري ناست دي صلات تسبیح طریقه باندې ځان پوهېږي هغه کوئ زه به انشاءالله یو ټایم ټیبل برابر کړم امیر صاحبان شته 2-3 غنټې به تعلیم کېږي فضل اعمال انشاءالله دغه شانتې د مونځ دانچه برابره کوي کوم ملګري مونځ به پکې تېر کوي غلط مونځونه مونځ زده کړي دي نوافل کوي تلاوت کوي ملګري به دې دپاره ډلې نه راځي چې دلته هلکان راځي ګپې لګوي خپل حجره یا بیټکې جوړ کړي دا د الله کور دی تاسو د عبادت په نیت الله توفیق درکړی دی ښه ډېر عبادات وکړئ د مونځ دانچې برابرې کوي یو بل سره مونځ واړوئ تلاوت وکړئ اذکار وکړئ نوافل وکړئ خپل تېره زندګۍ باندې الله نه معافي وغواړئ د آینده زندګۍ سوالونه وکړئ دا الله پاک یو موقع برابره کړې ده اسم اعتکاف سره د انسان تمام ګناهونه هغه الله تعالی معاف کوي ډېر عظیم عبادت دی الله باندې موږ ته عمل توفیق نصیب